اما بعد عزتمن نن د میشت ټیم ریډیو پیغام جاری کوي د میرلی په اډاب شه منډه ته مخامخ د قیصره په روډ باندې ویلونی نن د درې سلویر ګڼې مخ د میرلی په بازار شه د فاوج و د طالبانو په میون شه تکیم جان شو ده د ای پس منظر و د ای تکیم صورتحال د اول دوست ویډیو شه خپل ویني تا چې تقریبا او نیم سره 200 کمانډې شه هوه چې کیمه د شهیدانو شمیدي و د عوام مارکیټینه چې کیم دي ابو کمال چې کیمه د سوي دي امید دا اطمینان کوم حکومت ته او طالب ته د دې خبرې پیغام ورکوي چې د کیم نقصان نن شو ده دا انتهایی کمزور نقصان ده د ویزا په 2014 شه د پاکستان د پورا د امن د خطره و د اسلام د پورا چې ویر د میثاقي قوم و د اطمینان کې شهیدان شوي دي دا د میرلی بازار مکمل رنګ شوی د اسلام و د امن په خاطر باندې میرانشاه بازار او ټول وزیرستان یو ټول رنګ شوی ده د نن نقصان انتهایی د میر د بګونه خلک ډیر کم ده د اسلام د پورا د امن د پورا او د ملک د پورا اطمینان دا سوی چې دا نه قرباني بیا ورکوي شي بیا واکي خو صرف میشته افسوس په دا خبره باندې ده چې نن کېدای شي چې د فوج ډیر زیات شهیدان شوي امیش انتهایی محترم فوج ده امیش په عالمي سطح باندې په بین الاقوامي دنیا باندې پاکستان په شجاعت باندې فخر کوي امیر د حکومت مقتدر ادارې نه د اپیل ده چې د نن کاروایی د جی او سی ته باقاعده ته شجاعت ورکو امیر علی بریګیډیر ته چې کیمه ته جرأت ورکو و مختلف کمانډرونو ته او کارنلونو ته امیر منځای طرفه د اپیل ده چې دې ته د امن لپاره چې کیم قدم مخسته ده بهترین تحمید ورکو و د میر چې کیم عوام مجاهدین شهیدان شوي دي خپل قومت امیر د اپیل کی چې کیمه کلیته جنازه لوړوي په احترام سره هغه چې کیمه د تدبیر یو کوي دا او په توزیات یک شي نه دا او که زخمیون شوي وي زخمونه چې کیمه د مرهم پټیا وکي ځکه چې د اسلام لپاره د ملک لپاره د امن د خاطره دوه سره پالي کې لپاره امیر دا قسم قرباني ورکوي دوه سره د امیر داس کوي چې ان شاء الله یو د اسلام لپاره قرباني ورکوي زو د شهادت تدبین کا بل ته زدا سي چې د امن لپاره دی نن کیم قدم مخسته ده دا ډېر د استیاله کامل ده چې تقریبا او نیم سره 200 د غوړم نه کړی دي خو صرف پیشداس کوي چې امیر د شهدا به قدر نشي دوه سره شهدا به چې کیمه د میرزا تعزیات کوي او په قاعده ثبوت امیر رپورټ یا پیش کوي چې څومره شهدا کړی ته لوړوي همیشه رپورټ کوي دا او د حکومت نقصان امیر په میډیا باندې ثبوت وتوي چې د دوه پاری کې په میوش ته څومره نقصان شوی دا عوام دا قسم قرباني ته بیا تا یوري او چې صرف اسلام او ملک نه به قدر نشي دوه سره تمیز دا سي ته چې زیر کوي ثبوت اطمینان کوم تمیز دا اپیل دا چې ټول ارجامه شي دا باقاعده په دا باندې مشوره وکړي چې میر ته ودانه مور قرباني ورکوي کنه ورکوي ټول اطمینان در جمع شي امیر په بازوره یې لګي چې امیر د سیک به قدر نشي لکه میثاقي قوم ته قرباني ورکوي باقي اطمینان چې په دا مشوره ورکړي چې د ملک لپاره او د اسلام لپاره څومره قرباني ته عوام تیاری دا کې سمه بازارینه او مارکیټینه سيزي کنه سيزي ټول اطمینان ته اپیل ده چې روشي ته بهترین جهاد یې لګیا ده او د ملک خدمت کې لګیا ده چې په دا مشوره سبا وکړي چې څومره قرباني ته باقي قومونه تیار دي چې دې لپاره سبا ټول دې د شچاو ترجمه کېږي په دوا سره باندې سوچ کی چې دا هر نه په قدر نشي دا دوا سره د محترم دي دې لپاره میشت قرباني ورکوي څو قرباني ورکوي تا دوه سره پالي کې تاسو چندې اعلان کو یو تا دې 15 سره اعلان کو د پل پالي کا اعلان کو چې سخت قرباني مې وکړه یا دا نمونه به حسینه لګوي افرین دای په تاسو دوه سره باندې یو دې پر د اسلام قرباني بل دې پر د امن او د ملک لپاره چې کوم اقدام وکړو د پاکستان د فوج د نن چې کوم اقدام ډېر د ستینه قابل ده او مېږه تمیز دا وشي چې 2.5 غوښ شهیدونه دي او د عوام مارکیټ سوا ده دې د شهداو نقصان مشتبه بیانوي ا ډېر زیات تعداد ګناه خلک نقصان ده او سبب میږي ته بیانوي چې دې څومره نقصان شو ده سبب د منځای په ټول منډای د باندې ورغوسې چې د عوامو نقصان ورته وشي ونه کې دا نقصان به دا وشي په دغه ورځ چې خلک نه راوځي چې سایه په